رنګ او خراب مشه د بلې جګړې ښکار مشه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، وخت مو په خیر. ښه راغلی له غزني ملي راډیو څخه د شل کلن مزل خپرونې ته. په دې خپرونه کې د تیر شل کلن مزل له مبارزینو مجاهدینو سره خبرې کوو، د دوی په تیر ژوند ورسره خبرې کوو او د دوی له تیر ژوند څخه تاسو خبروو. نو هیله دا ده چې نننۍ خپرونه هم تر پای شیبو راسره واورئ او تر پای شیبو به راسره پاتې سئ. دا خپرونه پنجشنبه ماښام 6:30 بجې، تکرار د جمعې په شپه 8 بجې او بیا تکرار دوشنبه سهار 8 بجې له غزني ملي راډیو څخه خبرېدلی سئ. په نن خپرونه کې بیا هم یو دروند او قدرمن میلمه راسره ده. زموږ میلمه به په خپلو تاسو ته ځان معرفي کړي چې پلرنوم یې د کوم ځای اصلي اوسېدونکی ده او اوس چېرته اوسېږي. خو له هر څه وړاندې مولوي صاحب ډېر ښه راغلی او وخت مو په خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا. اما بعد، تر ټولو نه دمخه د غزني ولایت ملي رادیو تلویزیون کارکوونکو او همکارانو ته له هغه نه وروسته د ملي رادیو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنه، د ما خپل نوم احمد وهاب فاروق ده، د غزني ولایت د زنخان ولسوالۍ د الهیار د کلي اوسیدونکی یم چې تیر شل کلن انقلاب کې مې د دلګۍ مشر په صفت باندې وظیفه اجرا کړې. مولوي صاحب، زده کړې مو چېرته پیل کړې او تر کومه ځایه مو رسولې دي؟ زده کړې خو د معمول مطابق د خپل کلي د مسجد نه شروع کړې او بیا له هغه نه وروسته د غزني ولایت مختلفو ولسوالیو کې زده کړې سرته رسولې، لکه د غزني ولایت د زنخان ولسوالۍ، د غزني ولایت د هیک ولسوالۍ او د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ. له هغه نه وروسته ګاونډي هیواد پاکستان کې هم زده کړې کړې دي، لکه صوبه سرحد، صوبه بلوچستان، او آخري درسونه م په صوبه بلوچستان کې پای ته رسولي دي. مولوي صاحب، رابس دې ته چې د هغه وخت چې کله مو درسونه ویلي استادان مو درته یادېږي که نه؟ کوم استادان یې اوس هم ژوندي دي او تاسو ورسره کله کله وینئ که نه؟ د هغه وخت استادان خو موږ زنخان ولسوالۍ کې کوم استادان لرل، لکه محترم شیخ الحدیث مولوي صاحب کلیم الله قانت، ورسره محترم شیخ الحدیث مولوي صاحب عبدالکریم شعیب، هغه زنخان کې شته. او د دهیک په ولسوالۍ کې کوم استادان موږ لرل هغه وفات شوي دي، لکه مولوي صاحب عبدالجلیل مهاجر، یو بل مولوي صاحب سیاغم د مولوي صاحب عبدالجلیل په نام باندې و، هغه هم وفات شوی ده. او په زرمت کې بیا چې کومې زده کړې کړې د محترم خلیفه صاحب عبدالرحیم اخندزاده صاحب سره زده کړې کړې، هغه تر اوسه پورې الحمدلله ژوندی ده. او نور د لوګر ولایت مشهور شخصیت مولوي صاحب زاهد عزیز خیل او د موږ یو دروند استاد چې مولوي صاحب محمد عمر جان اخندزاده صاحب په نامه باندې و، یو کال مخکې بیا په بلوچستان کې په شهادت باندې ورسېدو. دغه استادان راته یادېږي، مشهور استادان. مولوي صاحب، جهادي مبارزه مو په کوم کال او څو کلن وسې پیل مو کړه؟ جهادي مبارزه تقریبا 1425 هجري قمري او 1383 کال هجري شمسي او 2004 میلادي کال کې پیل کړې شروع کړې ده. تقریبا هغه وخت کې د موږ عمر 22 تر 23 کالو پورې به و. مولوي صاحب، لاول مو ځان ته ډلګۍ جوړه کړه، کول مو له بل چا په ډلګۍ کې جهاد پیل کړه، وروسته مو ځان ته ډلګۍ جوړه کړه؟ چونکې د موږ ډلګۍ په سابقه امارت کې فعاله وه، مشهور شخصیت چې هغه د موږ ورور کېږي شهید ملا محمد داود قانوني تقبله الله، د هغه چارې په مخ باندې بیولې سابق امارت کې. کله چې سابق امارت سقوط وکړ، له هغه نه وروسته چې د دوم ځلې دپاره بیا مبارزه شروع شوه، نو هغه خپل ورور سره په دلګۍ کې وم او خپل جهادي چارې په مخه باندې بیولې. له هغه نه وروسته چې کله هغه په شهادت باندې ورسېدو، د امارت د مسؤلینو له طرفه د دغه دلګۍ مسؤلیت او دنده موږ ته وسپارل شوه چې وصفي الحاله د هغې جهادي دلګۍ دندې او چارې موږ په مخه باندې بیایو. مولوي صاحب، رابسو دې ته چې کله یو څوک یو مبارزه پیل کوي، هرو مرو یو انګیزه لري، کومه انګیزه وه ستاسو جهادي مبارزې ته راودانګل؟ چونکې دلته یو خارجي یرغل و د موږ ملک اشغال شوی و،
جهاد د اشغال او د خارجي قوت کفارو مقابل کې یو فریضه و. د موږ اصلي انګیزه خو د موږ دا و چې د الله تعالی یو حکم و، یو فریضه و، د هغه په خاطر باندې د جهاد شروع کړو. او دومره وجه دا وه چې د موږ کورنۍ چونکې یو علمي جهادي کورنۍ وه، د جهاد په وخت کې د موږ خپل قبلهګاه صاحب مولوي عبدالحلیم اخندزاده صاحب د جهاد په وخت کې امیر پاتې شوی و. نو دغه کورنۍ سلسله د موږ هم د دې انګیزه موږ ته پیدا کوله چې موږ د خارجي اشغال په مقابل کې باید جهاد وکړو او د هغو سره جهادي مبارزې ته ادامه ورکړو. مولوي صاحب کله چې جهادي مبارزه پیل کړه، چا مو مخالفت وکړ کورنۍ کې نه، او په ټوله کې بل چا مخالفت در سره وکړه، او چا ډېر وهڅول چې تاسو باید خامخا لاړ شئ او جهاد وکړئ؟ چونکې د موږ کورنۍ الحمدلله یو جهادي او علمي کورنۍ ده. کورنۍ مخالفت موږ الحمدلله نه درلودو، بلکې د کورنۍ له طرفه تشویق کېدو او هغو موږ ته مشورې راکولې، حتی کې په کمزوري حالت کې موږ ته امکانات برابرول. طبعا د بعضې خلکو له وجې یو څه مخالفتونه به ول، خو هغه هم داسې مخالفت نه و چې د موږ د جهادي مبارزې مخه دې ونیسي. نو لله الحمد خپلو خلکو، خپلې جهادي او علمي کورنۍ او جهادي ملګرو دې ته تشویق کولو چې خپلې جهادي مبارزې ته ادامه ورکړو. مولوي صاحب رابسو دې ته چې د دغو جهادي ډګر څخه کومه یوه خوږه خاطره لرئ که نه په دغو مزل کې چې تاسو له 1483 کال راوروسته پیل کړ؟ شخصا ما ته د موږ په رابطه باندې چې کومه یوه خوږه خاطره یادېږي، هغه د یو دوو جهادي مسؤلینو خاطره ده. لکه د موږ ساحه کې الحمدلله ښه مسؤلین تیر شوي چې یو له هغو نه شهید ملا محمد داود قانوني و چې د موږ ورور و، او بل شهید ملا محمد داود نسیم اخوند په نامه باندې یو ملګری و. یو وخت کې د دوی مشوره په دې باندې راله چې دوی خپل جهادي عملیات سرته ورسوي. نو له خپلو اصلي مرکزونو را روان سو. کله چې دوی د خپلو اصلي مرکزونو را روان سو، هلته چې د دوی کوم یو هدف و، هغه هدف ته د رسېدو په خاطر باندې ځان ورساوه. له هغه نه وروسته بیرته د ستنېدو په مهال شهید ملا محمد داود قانوني او شهید ملا محمد داود نسیم بیرته د جهادي مرکز په طرف باندې روان و چې د امریکایي اشغالګرو له طرفه په لار کې په تلاشي کې شهید ملا محمد داود قانوني هغه کوز کړل سو او ونیول سو. له هغه نه وروسته شهید ملا محمد داود نسیم خپل جهادي مرکز ته تشریف راوړ. کله چې د خپل جهادي مرکز ته تشریف راوړ، موږ خبر سو، موږ کوشش د دې وکړو چې ورسو او د ووینو پوښتنه یې وکړو. نو طبعا دی چې له هغه طرفه ګډ راغلي وو، ملګري وو، موږ دا سوچ و فکر کاوه چې له هغه طرفه به هم دی ګډ راغلي وي. خو چې کله موږ ورغلو، شهید ملا محمد داود نسیم د دې په خاطر باندې چې دا ملګري جهادي مورال یې کمزوری نه سي، دی شخصا د موږ نه پټ سو په دې خاطر باندې چې د شهید ملا محمد داود قانوني په اسارت باندې دا ملګري خبر نه سي. نو سبا ورځ چې کېده، شهید ملا محمد داود قانوني هغه هم بیرته د امریکایانو نه خلاص شوی و. طریقه د خلاصون یې داسې وه، شهید ملا محمد داود قانوني موږ ته قصه کوله چې کله موږ اسیران سو، امریکایانو خپل بیس ته په پکتیا ولایت کې انتقال کړو. هلته د ما نه پوښتنه وکړه چې ته څوک یې؟ بیا ما خپل شهرت چې ورسره شریک و، ځان مې په یو کوچي باندې ورته معرفي کړو. نو تر دغه نه د مخه یوه کیسه، چونکې دا خپرونه ده، کېدای شي ملګري به یاوري او لږ که تفریحي بڼه ولري، ښه به وي د دې په خاطر چې خلک یې په شوق باندې واوري. نو خپله کیسه یې وکړه، وایي چې زه کله دوی اسیر کړم په موټر کې کېنولم، له هغه نه وروسته دوی یو څوک ولیدو مسلح کسان چې دوی په هغه پسې حرکت وکړو. نو هغه وخت کې د دوی دپاره دومره ډېر مشکلات نه وو، او موټران یې وایي دغسې پرېښودل. زه په موټر کې د ما لاس او پښې تړلې وې. نو یو څه کوچان چې دلته ګرځي د هغه راله. نو طبعا اسارت کې د سړي قواره او قیافه او دا شی هم بدلیږي. نو یو کوچی و موټر ته یې راوکتل، ویې ویلې چې امریکایانو خپل یو کس تړلی ده او اوس موږ پې ویروي یا موږ پې ډاروي. نو دغه یوه خاطره وه د موږ سره. کله چې هلته راورسېدو، له هغه نه وروسته
شهید ملا محمد داود نسیم هم پیدا سو چې کېناستو بیا یې خپله د خلاصون کیسه وکړه چې موږ ځان په یو کوچي باندې ورته معرفي کړو. کله چې ځان په کوچي ورته معرفي کړو نو یو دوه کسان د دوی ول یو بل ته پټ ورته ویلې چې ته دوی ته یو څه زیاته مړۍ راوړه، که واقعا دا خلک کوچیان وي به داسې یو چل وکړي چې دا مړۍ به ټوله وخوري. دا خبره وایي ما اورېدلې وه. نو مړۍ خو مې هغه وخوړله، هغه نه وروسته مې بیا هم غږ وکړو چې د دویم ځلې دپاره که تاسې کوشش وکړئ موږ ته مړۍ راوړئ. نو دا هم خوږه خاطره ده. اگر که خوږې خاطرې زیات کې نور هم زیات دي، خو دغه موږ ته ډېره په زړه پورې وه. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ مولوي صاحب. واقعیت هم ډېره خوندوره خاطره وه. رابس دې ته چې جهاد له ډګره کومه دغه جالبه خاطره هم لرئ چې له موږ سره یې شریکه کړې؟ د جهاد له ډګره خو جالبې خاطرې ډېرې وي، ځکه جهاد داسې یو کار ده چې هغه سکیورټي لري، مشکلات لري، تکالیف زیات لري. خو خپله شخصا زه ډېر وخت مې د دې کوشش کړی ده چې زه په دې جهادي سفر کې به داسې یو شکل باندې پاته سم چې ډېر مشهوره نه سم او یو څوک هم ډېر ونه پېژني. نو د ډېر وخت دپاره موږ داسې چل کړی ده چې دغه عمومي لارې هم د ځان دپاره کارولې او کوشش هم د دې کوو چې زر هغه خپل هدف ته ځان ورساوو. نو یو ټیم کې داسې پېښه سوه چې موږ راغلو داسې حالت کې چې موږ تذکره هم نه لرله او د موږ دپاره یو قسم ثبوت هم د دې نه و چې په هغه باندې د موږ هویت ثابت سي. نو د پکتیا له طرفه را روانو په لوګر باندې غزني ته راتلو. کله چې د لوګر ولایت د برکي ولسوالۍ ته ورسېدو نو هلته یو چک پاین و. موږ نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې تذکرې موږ ته راکئ. نو هغه تذکره خو موږ نه لرله، خو جب ته مو ورته لاس کړو د دې په خاطر باندې چې دوی ته اطمینان ورکړو. بیا مو ورته وویلې چې تذکره خو مو لږ په تلېوارې باندې را روان سو، تذکره اوس فلحاله نسته. نو دوی اشتباه وکړه په موږ باندې چې دا خلک څوک دي. نو له هغه نه وروسته بیا د یو څه وخت دپاره موږ شخصا بندیان هم کړه. له هغه وروسته موږ ته خپلو مسؤلینو هغه وخت کې اسکار ښودلي وو چې د دښمن نه د پټېدو په خاطر باندې یا دا ډېر مؤثر دی او د موږ هم پوره پې باور و. نو هغه وخت کې قومندان د امنیې د دې چې اوس نوم د ما نه هېر ده، چا سره یې خبره هم کړې وه چې داسې یو اشتباهي کس موږ نیولی ده. خو بیا هم د الله تعالی فضل و کرم و چې موږ یې بېرته پرېښودو او خلاص یې کړو. نو ډریور د موږ سره دا د دې په خاطر باندې وایم چې د عامو خلکو د موږ سره ډېر همت کړی. هغه ته ما د موټر کرایه هم ورکړې وه، خو کله چې زه ځینې وګرځولم قومندان د امنیې ته یې وویلې چې د ما کرایه راکړه، نور سړی ته در سره کښېنوه دلته. قومندان د امنیې ما ته وویلې چې ته کرایه ورکړه. ما ورته زه کرایه نه لرم. اگر که کرایه را سره وه خو هغه خپل پیټې کې یا بکس کې مې پټ یخی و. نو هغه ډریور د ما سره دومره همت وکړو چې دی د ما نه تونه. غرض خو یې دا و چې دا سړی بېرته د ما سره ولاړ شي، که نه یې موږ کرایه ورکړې وه. قومندان د امنیې په دې باندې لا اشتباهي سو. هغه وویلی چې تاسې کرایه نه ده ورکړې، نو بیا کرایه ورته له کومه کوي. موږ غزني ولایت ته ورسېږو، هلته موږ شناخته خلک لرو، د یو چا نه یې ورته راخلو. نو دا جالبه په دې خاطر باندې وه چې هغه وخت کې ما یو نظامي مسؤلیت سره له دغه دلګۍ مشري په مخ باندې وړ، خو بیا هم په دې عمومي لارو باندې موږ تګ راتګ کوو د دې په خاطر باندې چې د موږ په خپلو عامو خلکو په خپلو عامو مسلمانانو باور او اعتماد و چې دا موږ خرڅوي نه او تر اوسه پورې را سره همکار وي. نو دا ماته ډېره جالبه ښکاره شوې د موږ په جهادي بهیر کې. واقعیت هم ډېره جالبه وه. مولوي صاحب د خوږو او جالبو خاطرو تر څنګ عموما دغسې مبارزې شاید ترخې خاطرې ډېرې وي. یوه داسې ترخه خاطره چې تاسو یې په واقعي معنا ډېر خفه کړې او ځورولي یاست، کوم له موږ اورېدونکو سره شریکه کړه؟ چون جهادي بهیر ده، په جهادي بهیر کې زخم، اسارت، شهادت دا ټول وي. اگر که یو چا باندې په خپله بېذاتي ورځي، هغه یو وارې عزم کړی وي چې زه جهاد کوم، دا ټول شیان یې ورسره فرض کړي وي، نو شخصا د ځان په باره کې سړی دومره نه متاثره کېږي لکه د خپلو مجاهدینو ملګرو شهیدانو په رابطه. تر ټولو نه د موږ ترخه خاطره په جهادي بهیر کې دا وه چې دښمن د موږ سره یو بزدلانه عمل دا کوو چې جهاد و کله
لکه عربي کې یو مقوله ده چې الحرب سجال، جنگ هغه د کوی بوکي دی په نوبت باندې یو کته کېږي بله پورته کېږي. کله کله به داسې موږ ته پېښېده چې د موږ شهیدان ملګري به پاته کېدل د دښمن طرف ته، نو هغه ترخه خاطره د موږ دا وه چې دوی د شهیدانو ډېر توهین کاوه. اکثر وخت کې به یې هغه بربنډ کړه. په بعضې وختو کې لکه تاسې شاهدان د شهیدانو په جسدو باندې ورونه بلول، نو تر ټولو نه ترخه خاطره د موږ دا وه. داسې یو ځانګړې خاطره د دغو ترخو څخه لري چې ستا په خپل عمل لیدلی یو هغه ځای ډېر ځورولی یې؟ و بالکل د موږ یو څه ملګري دلته د غزني ولایت مرکز ساحه کې د روضې نه چې کله سړی پورته کېږي د میدان وردګو په طرف باندې د تلخزار په نامه باندې یوه دښته راځي. هلته د موږ تقریبا یو 4-5 کسان ملګري چې د ډرون په برید کې شهیدان شوي وو، نو دښمن ته په لاس باندې ورغلي وو. نو هغه دښمن یو ډېر بد وضعیت ورسره کړی وو. هغه ملګري چې ما ته په یاد دي اوس فلحال نومان، لکه د موږ یو سرګروپ وو، ښه تکړه مجاهد سړی وو د شهید تسل په نامه باندې، او ورسره شهید زاهد په نامه باندې، شهید طالب نصرت په نامه باندې یو څو ملګري نور وو. نو دغه د موږ په هغه وخت کې ترخه خاطره وه. نو مولوي صاحب رابس دې ته چې ستا وړاندې د یو شمېر شهیدانو نومونه هم واخیستو، شهیدان شوي دي، او دغه رنګه د خپل ډلګۍ مشر یادونه دې هم وکړه په خپلو خبرو کې شهیدان شوي. تاسو په خپله باندې په دغه جهادي دوره کې څوک مو ډېر نږدې ملګری و، ژوندی دی که شهید شوی؟ نو د موږ د جهادي بهیر ملګري خو لله الحمد زیات وو، او ښه اعتمادي ملګري مو هم لرل. چونکې د امارت لزوم دید و اکثریت د وختو موږ په نورو ولسوالیو یا نورو ولایتو کې په هغه جهادي مصروفیت باندې مصروف و. اکثر وخت کې به د موږ هلته مسؤلیت و. نو په دې ټولو ملګرو کې موږ ته رانږدې ملګري د موږ هغه یو څو مولوي صاحبان دي چې زه نوم اخلم، لکه شهید مولوي صاحب محمد حکیم حکمت چې د غزني د فتح په مهال باندې شهادت ورسېدو. غزنی فتح هم و، خو له هغه نه وروسته ډرون برید کې شهید مولوي صاحب هدایت الله ثابت په نامه، او شهید مولوي صاحب محمد نسیم وارث، یو څه نور دغسې ملګري وو. خو په دې ټول جهادي بهیر کې د موږ اکثریت د دلګۍ د ملګرو کارونه چې په مخ باندې وړل هغه مولوي صاحب محمد حکیم حکمت و. د حکمت مولوي صاحب په اړه موږ ډېرې خبرې اورېدلې، او شاید زموږ اورېدونکو هم ډېر اورېدلې وي چې د زنه خان یو ډېر تکړه مجاهد و. د دغو ځانګړتیا څه وه؟ شهید مولوي صاحب حکمت له علمي لحاظه الحمدلله ښه پوره سړی و، په نظامي ډګر کې ښه تکړه سړی و. د خپلې کورنۍ نه تقریبا پلار او یو ورور، وروسته خو دی هم په شهادت باندې ورسېدو، هغه ټول په شهادت باندې رسېدلي وو. چونکې جهادي بهیر کې په سړي باندې تکالیف راتګ او زحمتونه راتلل، هغه سړی نور مصمم کوي او نور محکموي. نو ځانګړنې د مولوي صاحب محمد حکیم حکمت دا وې چې د خپل مسؤلیت په ساحه کې به په هر وخت کې حاضر و. داسې یو تعارض یا په اصطلاح باندې په دښمن باندې برید به نه وي سوی چې هغه کې د رهبري د ده وي او دی د خپله پکې فعلا حاضر نه وي. نو ښه خصوصیت د ده دا و چې ټول جهادي بهیرونه چې کوم په مخ باندې وړل عملا به دی پکې صحیح و. چونکې جهادي بهیر کې د ملګرو روحیت تر مسؤل پورې تړلی وي. مسؤل چې خپله په صحنه کې حاضر وي نو ملګرو ته مورال هم ورکولی شي او خپل جهادي بهیر په مخه باندې بیولی شي. نو زیات امین شخص و او ټولو جهادي عملیاتو کې به خپله باندې شرکت کاوه. علمي څهره هم وه، د کور له طرفه چې دی څومره شهیدان ورکړي وو. نو دغه وجه د ده وه چې په ملګرو باندې او په عامو خلکو باندې، او بل دا و چې ډېر خوش اخلاقه نیک سړی و، د خلکو سره برخورد ډېر صمیمانه و مخلصانه و. په خپله باندې مولوي صاحب تاسو له حکمت مولوي صاحب سره کله جنګ ته تللي یاست او تاسو یوه دغسې خاطره ځینې لرئ چې جګړې په ډګر کې یو څه پېښ شوي او اوس یې له اورېدونکو سره شریک کړئ؟ د غزني ولایت د زنه خان ولسوالۍ په عملیاتو کې موږ او حکمت مولوي صاحب په شمول د نورو مجاهدینو ملګرو باندې سره یو ځای و. چونکې د غزني ولایت د زنه خان ولسوالۍ د غزني د مرکز په 14 کیلومتري
یا 12 کیلومتري کې موقعیت لري او د سقوط له لحاظ هم په غزني کې 2 ولسوالۍ بلل کیږي. نو دغه د زنخان د ولسوالۍ عملیات سول موږ دوی په یو ځای باندې عملیات وکول. اکثر د اوقاتو په داسې پیښېده چې موږ دوی به یو ځای وو. هلته مسؤلیت هم د ما و د زنخان د ولسوالۍ نظامی مسؤلیت چې کله د ولسوالۍ سقوط کاوه نو موږ دوی مشترک عملیات کول. نور هم ډېر داسې جهادي عملیاتو چې موږ دوی په یو ځای په کیسه هم او سره شریک وو. مولوي صاحب تاسو زنخان ولسوالۍ د فتح ویل، حال دا چې هغه په غزني کې 2مه ولسوالۍ وه، فکر کوم له ناوې وروسته به 2مه ولسوالۍ وي چې فتح سوې ده. څنګه یو پلان به جوړ کړو په داسې حالاتو کې چې نورو ولسوالیو کې په دغه وخت حکومتي ځواکونه ډېر په زور کې وو او بیا هم تاسو دغسې یو پلان جوړ کړو، بالاخره ولسوالۍ مو سقوط کړه. څنګه یو پلان به جوړ کړو، کوم ملګري سره ناست وو، بالاخره په څو ورځو کې وتوانېدئ چې ولسوالۍ فتح کړئ؟ د غزني ولایت د زنخان ولسوالۍ د سقوط پلان د غزني ولایت د زنخان ولسوالۍ خپلو محترمو مسؤلینو دلګ مشرانو خپل مابین کې طرحه کو، خو یو پلان جوړول وي، یو د پلان عملي کول او تطبیق کول وي. دغه عملي جنبه تقریبا یو څه مشکلات لري، یو څه تکلیف لري. پلان په داسې اندازه و چې کله دښمن غوښتل د مځکې له لارې نه د زنخان ولسوالۍ اکمال کړي، نو دغه مځکې له طریقه مجاهدینو کوشش ته دی وکړو چې دوی باندې زمیني لار قطع کړي. نو کله چې به دوی باندې زمیني لار قطع شوه، له هغه نه وروسته دښمن کوشش دی کوو چې زنخان ولسوالۍ د هلیکوپټرو یا طیارو له لارې اکمال کړي. هلته مجاهدینو یو کمال وکړو. هغه کمال دا و چې مجاهدینو د ثقیله اسلحې نه لکه مزایل او 82 د دغو شیانو نه کار اخیست، چونکې زنخان ولسوالۍ غرهیزه ساحه ده. هر وخت کې سړی کولی شي چې د دښمن په ټینګه مقابله وکړي او هغه سره مقاومت وکړي. نو بیا هغه نه وروسته مجاهدینو یوه طرحه جوړه کړه د دې په خاطر باندې چې دغه هلیکوپټر هم په دوی باندې سقوط کړي چې هغه را نه شي. نو بیا کوم ځای کې چې د هلیکوپټرو د ناستې ځای نو هغه به مجاهدینو دغه ثقیله اسلحو باندې هدف ګرځول. نو بالاخره داسې یو چل وسو چې هلیکوپټر یې مځکې ته نه پرېښودلی چې هلته کښېني او دښمن اکمال کړي. نو چې کله هلیکوپټر هم نه سوی کېناستلی، د هوا له لارې به هلیکوپټر راتلل او بیا به د هوا له طریقه دوی ته یو شی پراشوټ و دې شیانو کې غورځول. نو طبعا هغه به کله داسې وسو چې یو 15 متره یو څنګ ته یا 10 متره بل څنګ ته به ځینې ولوي. دلته ولسوالۍ محاصره وه. نو د دې اکمال بند سو. نو چې کله اکمال بند سو، بیا دښمن کوشش وکړو چې له هر طریقه کېږي د زنخان ولسوالۍ اکمال کړي. خو هغه لله الحمد د زنخان مجاهدینو د عام ولس په همکارۍ باندې کلکه مقابله وکړه چې بالاخره د زنخان ولسوالۍ سقوط وکړه او تقریبا 8 کیلومتره یې عقب نشیني وکړه د مرکز طرف ته، چې بیا د یو څه وخت جنگ نه وروسته یې هم سقوط پسې وکړه. د دریم ځل دپاره یو بل ځای چې د چشمه عبدالقهار په نامه د روضې نه لږ وربر یوه ساحه ده، هلته یې جوړه کړه. د دریم ور دپاره یې هم سقوط وکړه. تر دې پورې راورسېده چې غزني کې بعضې تعمیرو کې وطاقونه خلاص کړه، په کرایه یې ونیول او ویې ورسېده د زنخان ولسوالۍ ته. مولوي صاحب، زنخان ولسوالۍ چې کله هماغلته سقوط شوه، تاسو ویل چې دوی راووتو، عسکر ورغلو راووته، که تاسو لار ورکړئ چې له دې ځای څخه وځئ، دا کیسه که لږ راته وکړئ. نو واقعه خو داسې وه چې دوی کله کوشش د دې وکړو چې زنخان ولسوالۍ اکمال کړي، هغه توان یې نه لاره. نو له هغه نه وروسته دوی یو کوشش د دې وکړو چې د زنخان ولسوالۍ عام خلق او مجاهدین په خپل مابین کې سره بې اعتماده کړي. نو غټ اسلحې ډیسي توپونه ورسره نور کومې ثقیله اسلحې چې وې هغه یې راوړي. نو مجاهدینو به مستقیما په دښمن باندې برید کاوه، خو دښمن د دې کوشش کاوه چې د عامو خلکو کورونه وولي یا عام خلک خوښ کړي. نو له هغه نه وروسته چې کله موږ په دې باندې اطمیناني شو چې دښمن د تېښتې کوشش کوي، دښمن وځي له دې ساحې نه، نو یو څه عملیاتو کې موږ تخفیف راوست. یو اندازه لاره مو ورته پرېښوده د دې په خاطر چې موږ اطمیناني وو چې دښمن نور له دې ساحې نه تښتي. د عام ولس د بچ کېدو په خاطر باندې نور دښمن بیا راووت، هغه خپله ولسوالۍ انتقال کړه، ځکه هلته وخت نه تېرېده
نو دغسې یو اندازه هغه کار موږ وکړ. مولوي صاحب غواړم همدغه ته یو بله پوښتنه هم وکړم. کله چې زنه خان ولسوالۍ راووته او دوهم وار هم ځای ونیول سو، له هغه وروسته د زنه خان مجاهدین بیا بل ځای هم ستاسو په ګډون کومو نورو ولسوالیو ته تلو که نه؟ تا وړاندې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې زه نورو ولسوالیو کوم هلته مسؤلیتونه راسپارل سوي. په لنډه کې ووایاست کوم مسؤلیتونه مو ترسره کړي او کومو ولسوالیو کې او په زنه خان کې تر څو وخته د مسؤل په حیث پاته سوی؟ بیا د زنه خان ولسوالۍ کې خو دغه عمومي نظامي مسؤلیت چې هغه وخت کې نظامي ولسوال ورته وایو، یو بل ملګری و، خو دغه د عملیاتو نظامي مسؤلیت د ما په غاړه و. له هغه نه وروسته زه په ډېر وخت د پکتیا ولایت کې د یو کال دپاره د زرجاریوب نظامي مسؤل په صفت باندې پاته سوم. له هغه نه وروسته بیا یو کال د پکتیا ولایت د ګرد څېړې ولسوالۍ د نظامي مسؤل په صفت باندې پاته سوم. او له هغه نه وروسته د فتحې په کال باندې چې بیا ګردیز سقوط هم وکړ د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز دپاره څه باندې یو کال هلته مسؤل وم. نور ملګري د موږ د زنه خان د ولسوالۍ چون فارغه سو د زنه خان ولسوالۍ سقوط وکړه، نو د موږ د ولسوالۍ له طرفه د مرکز په ساحه کې عملیات کول، لکه د روضې په ساحه کې یو څه پوستې دی لرلې، یا د کوتل چې ورته وایي د کابل طرف ته سړی ځي د میدان وردګو په لار باندې یو قرارګاه پرته وه. همداراز د غزني ولایت مرکز د قلعه جوز په ساحه کې چې کوم حکومتي ودانۍ وي په دغه باندې به عملیات کول. او نور ولسوالیو ته د امارت ترتیب دا و چې کوم مجاهدین فارغ وي نور ولسوالیو ته ولاړ شي او هغه مجاهدینو سره همکاري وکړي. لکه د دهیک ولسوالۍ ته به زموږ مجاهدین تلل، د اندړو ولسوالۍ ته تلل، د ګیرو ولسوالۍ ته تلل، همداراز د واغظ او رشیدان او د خواجه عمرۍ ولسوالۍ ته. نو د موږ مجاهدین الحمدلله په د ټولو عملیاتو د غزني کې سهیم ول، د ټولو دلګه مشرانو مجاهدین اول ته به عملیات کول. مولوي صاحب را به سو دې ته چې په هماغه وخت کې چې دغسې یوه سخته مبارزه روانه وه له کفارو سره، د هغوی له ملاتړو سره، څومره مو شهادت ته لومړیتوب ورکړی و او څومره مو هیله درلوده چې یوه ورځ به موږ چې د کوم ارمان لپاره جنګېږو هغه به همدغسې کېږي لکه دا نن چې بیا به اسلامي نظام راځي او تاسو به دلته وظیفه لرئ؟ چونکې جهادي بهیر د خپل ځان سره شهادت، اسارت، زخم دا ټول شیان لري. د ثبت چې یو څوک راځي په لومړي ځل باندې به د ځان دپاره شهادت، اسارت او زخم دا ټول شیان فرض کوي. چون شهادت یو نیک کار ده او شهادت لوړه مرتبه لري. ارزو مو کړې ده د شهادت سوال کول مسنونه طریقه ده، لکه پیغمبر علیه السلام د شهادت سوال کړی و، ارزو هم درلودله. او چون کې نور ملګري په شهادت باندې ورسېدو، موږ تر اوسه پورې ژوندي یو په شهادت نه یو رسېدلي، نو هغه شهادتونه، زخمونه، اسارتونه کوم شی سیول یا چا د ځان دپاره غوښتل همدغه د اسلامي نظام په خاطر باندې و چې اسلامي نظام راسي. اوس اسلامي نظام راغلی ده، په اسلامي نظام کې به خدمت کوو او د هغه شهیدانو چې کوم یو ارمان و چې د اسلامي نظام راتګ و هغه به انشاءالله پالو او چې څومره مو وس او توان کېږي د خلقو، د ولس او د اسلامي نظام خدمت وکړو. مولوي صاحب د کوم ملګري شهادت ډېر خفه کړی، ډېر یې وځورولې؟ نو د شهید شمس الشهدا امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله شهادت ډېر وځورولو. نور چونکې جهادي بهیر و د ولایت په سطح باندې یا د ولسوالۍ په سطح، د ولایت په سطح باندې شهید ابو یوسف تقبله الله د غزنی ولایت دپاره غټه ضربه او غټه ضایعه وه. په دوم قدم کې چې موږ جهادي دلګۍ بې سرنوشته سوه، د موږ شهید ملا محمد داود قانوني چې هغه وخت کې چې دا مزاحمتونه شروع هم نه ول، تقریبا 2001 کال کې دی خپل جهادي بهیر شروع کړی و. تقریبا غزنی ولایت کې، د میدان وردګو ولایت کې، نږدې هم جوار ولایتو کې کوم کار کېده خلکو به ویل چې دا شهید ملا محمد داود قانوني کړي. د هغه شهادت ډېر ودردولو. د شهید داود قانوني شهادت څخه څنګه خبر سوې؟ ته په هغه ورځ چېرته وې؟ څنګه یو احساس وکړ هغه شهید سره؟ د شهید ملا محمد داود قانوني تقبله الله شهادت یوه دردونکې واقعه وه. زه خپله
د دوی په نمایندګي د شهید ملا محمد داود قانوني د دلګۍ په نمایندګي د دوی په یو نظامی مرکز کې پاته ومه. چون جهادي مراحل و یو څه کسان هلته د دې په خاطر چې د مجاهدین اکمال کې په خپلو جهادي مراکزو کې به اوسېدل. واقعه داسې شوې وه چې شهید ملا محمد داود قانوني کله شهید شوی و، د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت برحال وزیر محترم خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د موږ مرکز ته راغی او د شهید ملا محمد داود قانوني له شهادت څخه خبر کړم. او مولوي صاحب احمد جان مخلص چې د خلیفه صاحب معاونیت مسؤلیت او دنده په غاړه لرله هغه هم ورسره و. نو بلا تاخیر چون کې خلیفه صاحب دغه زحمت کشه خلک دي، تکلیف او زحمت ډېر لیدلی، د دې په خاطر باندې چې موږ ته جرات راکړي. هغه وخت کې د موږ عمر هم ډېر کم و، خو ما ته یې وظیفه راکړه چې ته به ځې او د شهید ملا محمد داود قانوني د دلګۍ چارې به سنبالوي او هغه به په مخ باندې وړې. زه چې کله دلته رالم د موږ خپل کور هم نه و خبر. تقریبا د شهید ملا محمد داود قانوني د شهادت 8 ورځې وتلې وې. نو ما د ځان سره دا سوچ وکړ چې دا نو څنګه کېدای چې ملا محمد داود قانوني تقبله الله د شهید شوی وي، کور دې په خبر نه وي او خپل کور ته دې راوړی نه وي. چونکې هغه وخت کې شهید ملا محمد داود قانوني د دښمن دپاره ډېر مطلوب و. د دې په خاطر باندې مجاهدینو شهید ملا محمد داود قانوني د 14 ورځو دپاره په یوه هدیره کې ښخ کړی و چې جنازه محدود شمېر کسانو کړې وه، تقریبا 15 تر 20 کسانو پورې. بیا له هغه نه وروسته موږ خپل کور خبر کړو. د کور له خبرېدو وروسته د فاتحې مراسم شروع سو. بیا مو دی را انتقال که 14 ورځې وروسته او بیا په خپله هدیره کې وسپاره. کله مې په خپله هدیره کې وسپارو تقریبا د ده قبر له هغه نه وروسته میاشت 15 شپې اندازه موږ پټ ساتلی و. هغه نه وروسته چې دښمن کله خبر سو چې ملا محمد داود قانوني تقبله الله په شهادت رسېدلی، نو موږ مطمئن سو چې نور به دښمن د دې کوشش ونه کړي چې د جسد په لاس ورسي یا د جسد توهین کړي. له هغه نه وروسته هم د زیارت افشا کړو او خلکو ته مو وښوده. مولوي صاحب د شهادت کیسه یې وکړې که نه، تاسو هغه ورځ چې د عملیاتو ته روانېدو تاسو سره دې خبر ووایي که نه، او دی چېرته شهید څه؟ شهید ملا محمد داود قانوني تقبله الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کوټکي په کلي کې په شهادت رسېدلی. نو واقعه داسې وسوه چې د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ ته یوه قوي قوه راله. هغه وخت کې چون مجاهدینو حرکت نه وی و، مجاهدین کمزوري و، نو مخابرو کې یو بل ملګري موږ ته قصه وکړه، ځکه د موږ خپل د جهادي مرکز یو څه لرې و چې غږ وسو چې قوه راله. نو شهید ملا محمد داود قانوني په شمول د خپلو مجاهدینو ملګرو باندې هلته ورغی، د دښمن مخې ته د هغو مجاهدینو سره ملګری سو. کله چې د مجاهدینو سره ملګری سو نو تقریبا 23 کسان د دښمن په هغه جنگ کې ختم شوي وو. ډېر آخره مرحله د جنگ وه چې بیا د دښمن له طرفه شهید ملا محمد داود قانوني اول ځل کې زخمی، بیا له هغه نه وروسته د زخم له وجې په شهادت ورسېده. هیواد مخاص د تاندو ماټو په غورځنګ وګټئ، هیواد مخاص د تاندو ماټو په غورځنګ وګټئ. مونږ له دښمنه د تیرو تورو په شرنګ وګټئ. تیر شل کلن جنگ مو د سرو وینو په ننګ وګټئ. تیر شل کلن جنگ مو د سرو وینو په ننګ وګټئ. مونږ له دښمنه د تیرو تورو په شرنګ وګټئ. مونږ له دښمنه د تیرو تورو په شرنګ وګټئ. تیر شل کلن جنگ مو د سرو وینو په ننګ وګټئ. خو نړۍ جنگ و د سرونو نذرانې
ډیر غیرت مولا هر چا میدان د جنگ وګټه ډیر غیرت مولا هر چا میدان د جنگ وګټه مونږ له دښمن د تیرو تور پشرنګ وګټه تیر شل کلن جنگ مو د سروینو په ننګ وګټه تیر شل کلن جنگ مو د سروینو په ننګ وګټه مونږ له دښمن د تیرو تورو پشرنګ وګټه مونږ له دښمن د تیرو تورو پشرنګ وګټه تیر شل کلن جنگ مو د سروینو په ننګ وګټه لسرو باطلو نجسو او مختورو خلقو لسرو باطلو نجسو او مختورو خلقو د معرکې ډګر سپېڅلي غنم رنګ وګټه د معرکې ډګر سپېڅلي غنم رنګ وګټه مونږ له دښمن د تیرو تورو پشرنګ وګټه مولوي صاحب یو ډېرې جالبې نقطې ته دلته اشاره وکړه تا وایي چې په خپله باندې خلیفه صاحب سراج الدین حقاني چې اوس د کورنیو چارو وزارت وزیر ده هغه راغی ته یې خبر کړی حال دا چې دلته په رسنیو کې او شاید زموږ ټولو اورېدونکو به دا فکر کول شاید له یو شمېر سره اوس هم دا فکر وي چې هغه وخت کې د امارت دغسې مشران لکه خلیفه صاحب هغه ډېر لرې لرې او په امن ځایونو کې اوسېدو خو تا ویل چې هغه خپله راغی تا ته یې خبر کړی دې کیسه دې راته وکړئ څنګه یو احساس مو درلود لومړی ځل خلیفه صاحب سره مخکې دی که مخکې مو سره مخ شوي یاست او څومره هغه په دغسې عملیاتو کې برخه اخیسته چونکې موږ د جهاد په مراکزو کې اوسېدو خلیفه صاحب سراج الدین حقاني تعامل د مجاهدینو سره د عامو خلقو سره ډېر صمیمانه و باوجود د دې چې د جناب خلیفه صاحب دپاره ډېر خطر و دښمن له طرفه د ده په سر باندې نقدي جایزه هم ټاکل سوې وه خو بیا هم لله الحمد خلیفه صاحب سراج الدین حقاني سره چې کوم مرال و د مجاهدینو سره کوم تعامل و پرته له دې نه چې یو څه تاخیر او ځنډ وکړي کوشش د دې کاوه چې د مجاهدینو سره وویني او جناب خلیفه صاحب خپل عملیاتو کې هم شرکت کاوه نو د عملیاتو کې خلکو ته د سنادر ښکارېږي یا د خلیفه صاحب وجود د سنادر ورته ښکارېږي چې دی به چیرې و هغسې نه و لکه د خلکو سره کوم سوچ وي خلیفه صاحب به مجاهدینو سره لیده د مجاهدینو سره به عملیاتو ته د مجاهدینو سره به په دغو جهادي عملیاتو کې شرکت کاوه نو خلیفه صاحب چې موږ ته کله راغی په دې خبره باندې موږ خبر کړو دا داسې نه وه چې دا لومړی ځل لیدل و د خلیفه صاحب سره داسې به هم پېښېده چې موږ د خلیفه صاحب سره په هغه وخت کې د ورځې 2 وارې ملاقات کېده 3 وارې هم کېده ځکه د موږ نظامي مراکز د خلیفه صاحب د اوسېدو ځای و چې خلیفه صاحب محترم براته هلته به اوسېدو کله یو مرکز کې کله بل مرکز کې او اکثر وخت کې به داسې پېښېده چې د غزني ولایت جهادي قماندان د قره باغ ولسوالۍ شهید مولوي صاحب احمد جان مخلص د پکتیکا ولایت جهادي قماندان محترم مولوي صاحب سنگین فاتح د غزني ولایت د زنخان ولسوالۍ جهادي قماندان محمد داود قانوني اکثر عملیاتو کې به دوی سره ګډ و شریک په عملیاتو ته به سره تلل مولوي صاحب رابسو دې ته چې هسې خو به مو په ډېرو جګړو کې برخه اخیستې د لومړي ځل لپاره هغه کوم ځای و چې ستاسو تر مشرۍ لاندې یا ته په خپله باندې یو عسکر پیس کوم ځای مو فتح کړو ومونیول که هغه کیسه لږ راته وکړئ جهادي بهیر کې د لومړي ځل نه ما د مسؤل په صفت باندې شرکت کړی کله چې د موږ ورور شهید ملا محمد داود قانوني په شهادت ورسېده د هغه د شهادت نه وروسته زه د هغه د دلګۍ د چارو مسؤل شوم نو اکثریت وخت کې به د ملګرو مسؤلیت ما سره و چې په عملیاتو کې به شرکت ورسره کاوه او تلو به خو په لومړي ځل چې کومه ولسوالۍ یا کومه ساحه فتح سوه هغه د زنخان ولسوالۍ وه
چې نظامی مسؤلیت د عملیاتو هم د ما په غاړه و. هغه وخت کې موږ ډېر د عمر له لحاظ هم کم وو، خو لومړی ځل د موږ د زنه خان ولسوالۍ وسې عملیاتو کې شرکت وکړ او هغه فتح شوه. مولوي صاحب د سنګر د همه وخت چې له تا سره ډېر نږدې و، د هغو ملګرو هغه شهادت کله کله اوس هم درته یادېږي، هغه صحنې او کوم یو دې ډېر یادېږي؟ د جهادي بهیر شهیدان ملګري که یو څوک له خپل خاطره یا له خپل ذهن نه باسي، دا به واقعي د شهیدانو سره جفا وي او د هغو سره به خیانت وي. نو شهیدان ملګري د موږ تقریبا په دلګۍ کې یو 55 کسانو پورې په شهادت رسېدلي دي. ټولې د موږ په یاد دي، خو ډېر څه موږ ته یادېږي چې موږ او حکمت مولوي صاحب محمد حکیم حکمت په ډېرو عملیاتو کې برخوال و. د موږ او د دې تر مابین برخورد صمیمانه و او کوم کار چې موږ دته سپاره هغه به په هغسې طریقه چې موږ غوښتل انجاموو، نو هغه د موږ په خاطرو کې ډېر راګرځي او ډېر هم یادېږي. مولوي صاحب ته وړاندې یادونه وکړه چې تاسو په بېلابېلو ځایونو کې مسؤلیتونه ترسره کړي. پکتیا کې په اخر ځل تاسو هلته په مرکز کې وئ، نو د هغو د وروستي ځل د پکتیا د سقوط کیسه که راته وکړئ، له کومه ځایه مو پیل کړو، په څومره وختو کې پکتیا مرکز ته ورسېدو، یو څنګه زر مو په دولتي ادارو په نظامي ځایونو باندې ولکه ټینګه کړه؟ د پکتیا ولایت د فتح په باره کې به دومره ووایو چونکې وخت وتلی ده، هغه ټولې صحنې به د موږ په یاد نه وي. کله چې زه د پکتیا ولایت د مرکز مسؤول شوم، نو د لومړي ځل دپاره موږ دا کوشش وکړو کوم عمومي سړک چې د پکتیا ولایت او پکتیکا ولایت سره نښلول چې هغه موږ قطع کړو تر څو پورې دښمن په دوه برخې باندې وویشو او هره نقطه کې دښمن کمزوری سي او مجاهدین په یوه باندې برلاسي سي. نو د لومړي ځل دپاره موږ د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت تر مابین چې کوم مواصلاتي عمومي سړک ده هغه هم قطع کړ. له هغه نه وروسته چې کله هغه قطع سو، دښمن باندې سقوط ګډ سه. له هغه نه وروسته قرار په قرار موږ چون د مرکز ساحه کې و داخل کې، نو پوستو سقوط کاوه تر دې پورې چې موږ د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته نږدې سو. چې کله مرکز ګردیز ته نږدې سو، بیا د هغه وخت مسؤلین د پکتیا ولایت لپاره د پکتیا والی صاحب، د پکتیا د کمیسیون مسؤل، ورسره د ظلمت عمومي مسؤل، موږ یو مجلس دایر که مجلس هم جوړ کړو د دې په خاطر باندې چې موږ په دې پوهېدو چې دښمن نور سقوط کوي او دښمن د مقابلې توان نه لري. نو کوشش هم د دې وکړو چې موږ څومره پکتیا ولایت ته په مخ ځو، عمومي خلکو ساتنه وکړو او ورسره د بیت المال حفاظت او ساتنه وشي. نو یو اداره موږ جوړه کړه د دې په خاطر باندې چې کله پکتیا ولایت سقوط کوي، نو د هر ادارې دپاره موږ کسان مشخص کړو. لکه فرض مثال اطلاعات او کلتور ریاست ته به دغه ملګري ځي او ری به کینی بل ځای به نه ځي. د پکتیا ولایت محکمې ته به دغه ملګري ځي، بل ځای به نه ځي. د پکتیا ولایت مقام ته به دغه ځي. نو همدا وجه وه چې کله پکتیا ولایت سقوط کاوه، لله الحمد د پکتیا ولایت کې نه کوم شی ورک سوي او نه د بیت المال سره خیانت سوی او نه بعضې فرصت طلبه خلک چې د مجاهد په نامه یا د یو چا بل چا په نامه باندې استفاده کوله، نه هغه خپل کار ته پرېښودل سوي دي. نو د پکتیا ولایت چونکې موږ مرکز کې وو، د مرکز سقوط واقعه په دغسې شکل باندې وه چې موږ کله پکتیا ولایت ته ورسېدو، د خوست پل ورته وایي یوه ساحه ده، د خوست د پل نه رادې خواته د غزني طرف ته ډېرې حکومتي ودانۍ دي، لکه مستوفیت ته، ورسره د محکمې ریاست ته، د مرافعه محکمې، دغسې ورسره زوړ ولایت ته، استخبارات او دغه ځایونه دي. نو تر دغه ځای پورې موږ ورسېدو. له هغه نه وروسته د احمد ابا ولسوالۍ سقوط وکړو چې هغه د پکتیا ولایت په ختیځ کې موقعیت لري. نو دلته یو څه مزاحمت موجود شو ځکه مجاهدین په خپله بازار کې موجود وو. دوی د احمد ابا له ولسوالۍ نه د پکتیا ولایت ته راله، د پکتیا ولایت مرکز ته. نو کم خلک د دښمن له طرفه مړه سو چې له هغه نه وروسته بیا دښمن تسلیم سو. نو هغه اندازه چې موږ ته په یادېږي د پکتیا ولایت د سقوط تر دغه اندازې پورې د موږ په یاد. مولوي صاحب، د جهادي دورې دغسې یو نادر او د تا لپاره ډېره بله جالبه کیسه واوسي که مو راسره شریکه کړه مهرباني؟
د جهادي دورې خو ډېرې عجایب وي او ډېرې نادرې واقعې او کیسې پیښېږي. د موږ د زنخان ولسوالۍ کې مجاهدینو چې څومره د دښمن په خلاف عملیات وکړه، دښمن یې محدود کړ تر خپلو مراکزو پورې. داسې پېښه شوه چې یو وخت کې دښمن باندې د محاصرې حلقه او کړۍ دومره تنګه شوه چې مجاهدینو به د عسکرو سره په تیږو ویستل کول. یعنې داسې پېښه شوه چې یو منجنیق غونته شی چې عربي کې منجنیق ورته وایي، پښتو کې موږ تاسې لینده ورته وایو، نو آس یو لینده غونته شی ورته جوړ کړی و. بیا به مجاهدینو هغه کې ګرنیټونه یې ښودل او هغه به د دښمن طرف ته وارول چې تقریبا 40 متري 15 متري د دښمن کې به دی قرار درلود. کله به چې مجاهدینو هغه خپل شی خلاص کړه، له هغه نه وروسته به بیا مجاهدینو ډبرې پکې ایښودلې یا به تیږې پکې ایښودلې، هغو خلکو ته به یې ورویستلې. نو هغه عسکرو غږونه به موږ خپله اورېدل چې غږ به یې کاوه چې تیږې خو نو مه راولئ، تیږې مه راولئ، داسې یوه خبر به وکړه. دا کار چې کوو د موږ یو شهید ملګری و، شهید عبیدالله طارق په نامه باندې، چې بیا وروسته په شهادت باندې ورسېده. نو دا ماته ډېره جالبه په دې خاطر ښکارېده چې د دښمن سره دومره نږدېوالی، حتی که چې په تیږو یو سړی ورسره ولي، او په دغه اندازه باندې تقریبا یو 15-16 میاشتې دغو خلکو تېرې کړې. له هغه نه وروسته د زنخان ولسوالۍ سقوط وکړه او د مجاهدینو لاسته ولوېده. مولوي صاحب کله به په چاپه نه یې در باندې لوېدلي؟ د چاپې خو ډېرې لوېدلې دي، خو دغسې یوه چاپه چې هغه ډېره خطرناکه وه. په هغه کې تقریبا موږ یو 4 ملګري د لاسه ورکړه او په هغه کلي کې چې موږ اوسېدو چاپه چې ولوېده، یو 2 زنانه هم په شهادت باندې ورسېدې. دا چېرته ډېره خطرناکه چاپه وه. د زنخان ولسوالۍ د خوجخیلو په نامه باندې یو کلی ده. موږ کوشش د دې کوو چې د شپې د جایونه تغییر او تبدیل کو، چونکې موږ او هغه مجاهدین چې په شهادت ورسېدل له خپله تقدیره خبر نه وو چې تقدیر څه لیکلی دي چې څه به کېږي. هماغه اوس چې موږ د دښمن ته د پرېبور کولو په خاطر یا د مجاهدینو د حفاظت په خاطر موږ کوم کلي ته ولاړو، شپې په هماغه کلي باندې چاپه راله. نو چاپه کې موږ ګیر سوي یو په داسې اندازه کې چې موږ او دښمن به تقریبا تر خپل مابین 15 متري 6 متري مسافه کې سره مخامخ سوي یو. خو بعضې ملګري چې هغه بمبار سوي په شهادت باندې رسېدلي، نو موږ الحمدلله پکې بچ سوي یو. نو داسې چاپې راغلې دي. د دغو چاپې کیسه کوه کې د شپې تاسو څنګه خبر سوئ چې چاپه ده او تیارې درغلې، او دغه رنګه دغه خلک څنګه پکې شهیدان شو، دغه ښځې څنګه شهیدانې شوې؟ واقعه خو داسې وه چې موږ یو ځای چیرې وو، د موږ یو ملګری ده، مصر ملګری ده، د حاجي صاحب چارګل جهادي په نامه باندې. بیا ما ورته ویلې ډرون تیارې دا ډېرې ګرځي، کېدای شي موږ تاسې تعقیب سوي یو چې دا ځای ته مې یو اندازه تغییر ورکړی وای. نو ما یو بل موقعیت ورته وښود، یو بل کلی و، د دغه کلی انتخاب کړ، د خوجخیلو په نامه دا کلی. د ویل چې زه هلته د جهاد د وخت یو قمندان صاحب، د قمندان صاحب عبدالاحمد په نامه، د هغه کور ته ځو او هلته شپه کوو. هغه ځای هم ګوښه ده، یو څه اندازه ونې او دا شیان هم لري. کله چې موږ هلته ورغلو نو وریم چې وکتل، د موږ د ساحې یو دلګی مشر ده ملا امیر احمد ممتاز په نامه، هغه هم یو څه ملګري نور هم ورسره وو. نو مجاهدین هلته بیخي زیات سو. د بنګنې یا په اصطلاح ډرون ډېر تعقیب کاوه، بیخي ډېرې ګرځېدې. نو ما دې ته وویل چې تاسې داسې چل وکړئ چې ویده سئ. هغه وخت کې به ما یوه اندازه مطالعه کوله، له دغه حالت سره موږ درسونه مو ویلې. نو ما ورته زه مطالعه هم کوم، په تاسې باندې به پیره هم کوم، که څه مشکل و نو بیا به زه انشاءالله تاسې باندې غږ وکړم. هغه خپل لازم تصمیم به ونیسو. کله چې تیارې رالې نو د موږ د ترسود والا یا په اصطلاح د کوردینات ملګري ول، هغو ویلې چې هلیکوپتر راله، نو داسې اندازه موږ ته نه لګېده چې دا به په کوم ځای کې وي. نو ما ملګرو باندې غږ وکړ چې تاسې خپل ځانونه بیدار کړئ او ځانونه منظم کړئ، خدای نخواسته څه مشکل جوړ نه شي. نو هغه د حجرې نه د باندې چې موږ کله دروازې ته راورسېدو، تیارې راورسېدې، موږ چې په کوم کور کې اوسېده
د هغه تقریبا په یو 100 متري اندازه کې یوه تیاره کېنوله. موږ د کور نه حرکت وکړ، د دغه مخې ته یو خوړ راته چې یو څه ونې یې درلودې. په هغو ونو کې موږ ملګري سره جای په جای سو. اگر که ملګري خو د ونو کې لږ سره تیت سو، ما سره یو ملګری پاته سو. نو کله چې هلته موږ جای په جای سو، د دښمن تیارې چې کېنولې وې هغه عسکر یې د موږ طرف ته را پیاده کړه. موږ طرف ته چې کله را پیاده کړه، نو یو څو ملګرو حرکت وکړ چې هغه ملګرو باندې پیرونه وکړه، خو بیا هم لله الحمد هغه ملګري بچ سو. د موږ نه تقریبا چې کومې خواته موږ حرکت کړی و، په یو 50 متري کې یو کور و او هغه کې یو 4 کسان مجاهدین و. هغه 4 کسانو مجاهدینو چې کله دښمن ورسېده، د کور له طرفه یې په هغه دښمن باندې پیرونه وکړه. نو هغه کور کې 4 کسان مجاهدین چې ول هغه یې په شهادت باندې ورسول. ما ته مې خپل ملګری چې د ما سره څوک و، څو وارې ما ته وویل چې تاسې حرکت وکړئ، ځئ چې له دې ځایه ولاړ سو. ما ورته وویل دا دښمن تیارې ډېر تعقیبونکي دي او تاسې تعقیبوي، که حرکت وکړئ دا مشکل درته جوړوي، د جای نه به نه خورېږي. نو اوس د فلحاله دپاره م ښه تجربه دا وه چې د دښمن په مقابل کې چې څومره د سړي وس کېږي، د دوی د وسایلو د اسبابو مطابق باید سړی یو پرېب هم ورسره وکړي. نو ډېر دی متحرک شیان به ډېر تعقیبول. کوم شی چې ساکن و یو ځای باندې به و، هغه ته دوی ډېره توجه نه ورکوله، نه به ډېر دی هغه تعقیبولی سوی. دغه خو هغه د 4 کسانو ملګرو د شهادت واقعه وه. او بله واقعه چې 2 زنانه پکې شهیدانې سوې، په شهادت باندې ورسېدې. هغه کورنۍ ما ته قصه وکړه چې د موږ په کور کې کومه شهیده چې وه هغه جګه سوه، ویلی چې زه به یو 2 رکعته نفل وکړم چې دغه مجاهدین الله تعالی محفوظ کړي. نو هسې په دیوال باندې وی لاس نیولی و، د دې په خاطر چې تشناب ته ولاړه چې یو هلته اودس وکړي. نو هغه ته دیوال کې طبعا د برق بټن و، هغه باندې چې کله د دې لاس ولګېد، یې ګوته ولګېد، دا برق ځینې ولګېدو، مسلسل له دې سره امریکایان چې مخ ته ولاړو د دې کور، په دې کور باندې پیرونه وکړه. چې پیرونه یې وکړه، نو دغه زنانه یې په شهادت باندې ورسولې د هلته دغه کور کې. نو دا د هغو د شهادت واقعه وه. یعنې دغه کې موږ ډېر داسې نږدې سره تقریبا 3 متري 4 متري کې اندازه چاپه کې سره ګیر سوي، خو بیا هم لله الحمد ملګري بچ سوي دي. مولوي صاحب، موږ ډېر کله له مجاهدینو سره مرکې کړي دي، ورسره غږېدلي، ټول یوه خبره کوي چې دا د هماغه شهیدانو د وینو برکت دی چې بالاخره دا نظام راغی. دغه شهیدان که 10 سلنه مجرد و 70 سلنه داسې شهیدانو چې هغوی ماشومان درلودو، میرمنې درلودې، هغه ځینې یتیمان او کونډې پاتې سوې، او دغه 10 سلنه هم کورنۍ درلودې. د یو ډلګۍ مشر په توګه کله کله د شهیدانو د کونډو د یتیمانو پوښتنه یا د کورنۍ پوښتنه مو کړې ده؟ لله الحمد د دې باره کې خو امارت په عموم کې توجه کوي، د شهیدانو یتیمانو ته، د شهیدانو کونډو ته ورځي، په هغو باندې پوښتنه کوي او د هغو سره همکاري هم کوي. دا خو د امارت د نظام یو شفقت او ترحم ده په دی. خو چونکې دا شهیدان دي، هر یو شهید کورنۍ ته، د هر یو شهید یتیم ته رسیدګي د مسؤلینو دپاره ناممکنه ده، ځان نسي رسولی. نو د امارت په سطحه پاتې سو، موږ د دلګۍ په سطحه لله الحمد د هر شهید کور ته ورځو، د هغه په کورنۍ باندې، د هغه په یتیمانو باندې پوښتنه کوو او د هغو تعلیمي بخش ته توجه کوو. د هغو چې کوم ضرورتونه یې تمه او توقع یې د موږ نه وي، هغه موږ ورسره همکاري کوو. یو شی چې د ټولو مسؤلینو نه یا د ټولو مجاهدینو نه د موږ غوښتنه ده، چونکې امارت مسؤلین نسی کولی په لویه کې چې د هر شهید کور ته ورسي. موږ د دې امارت نمایندګان یو، باید د هر شهید کور ته ورسو، د هر یو شهید کورنۍ پوښتنه وکړو. د موږ ملګرو یو تفکر او اندیشه کړې ده، هغه داسې موږ کوم مجاهدین ملګري چې کوم معاشونه لري، هغه د خپل معاش یوه حصه د شهید یتیم د کونډې په نامه باندې ایږدي. لکه هغه فیصدي ده چې د چا څومره معاش دومره پیسې ورته راټولې کوي. بیا نو هغه د میاشتې تقریبا ډېر شی جوړیږي. موږ په میاشت کې یو وارې یا په 2 میاشتو کې یو وارې راګرځو، هغه د شهید د کورنۍ سره، د یتیمانو سره همکاري او همدردي کوو.
چونکې الحمدلله د شهیدانو د کورنیو د یتیمانو وضعیت تر ډېرې اندازې پورې ښه ده، خو د دې په خاطر باندې چې یوه یاداوري سي، د هغو شهیدانو پوښتنه وسي، د هغه یتیمانو پوښتنه یې وسي. که مجاهدین ټول دلګي مشران دا کار وکړي، هغه کورنۍ به هم خوشحاله وي، د هغو دپاره به یو قسم همدردي وي او واقعا ډېر خوشحاله کېږي. ځکه موږ هسې ډېرو کورو ته ورسو، موږ سره داسې یو برخورد کوي لکه د دې چې کوم د کورنۍ شهید ده او ډېر خوشحاله کېږم او تر ډېره وخته پورې د دې دا امید هم نه وي چې موږ همکاري ورسره وکړو. خو بیا هم موږ ملګري چې کومه جمع لرو یا ملګري کوم شیان راټولوي، هغه همکاري ورسره وکړو، دوی ډېر زیات خوشحاله کېږي. نو لله الحمد په دې باره کې موږ خپل کردار ادا کړی. اگر که کافي به نه وي، نور هم انشاءالله کوشش کوو چې د دې سره همکاري وکړو، همدردي ورسره وکړو. مولوي صاحب یوه خبره چې باید بله م وکړم، هغه دا ده چې عموما ستاسو د مجاهدینو ترمنځ تا په خپله باندې په دا خپلو ملګرو یا ملګرو په تا باندې هغه وخت کې څومره باور درلود چې که احیانا موږ په یوه جګړه کې ګیرېږو، کولی شي زموږ نور ملګري راشي موږ له دې حالته خلاص کړي؟ د ملګرو تر مابین خو لله الحمد اوس هم د اعتماد فضا شته. هغه وخت کې هم د تر مابین زیات اعتماد لاره. یعنې تاسې باور وکړئ چې ما چې په کوم ملګري اعتماد درلوده یا هغه په ما باندې درلوده، هغه د ورونو تر مابین چې کوم یو اعتماد وي هم زیات وي. ځکه پیښیږي داسې چې کله یو سړی د مرګ سره مخامخ کېږي، یو سړی د شهادت سره مخامخ کېږي، یو سړی د زخم سره مخامخ کېږي، ورور درنه په څټ شي چې ورته وایسته د دفاع په خاطر باندې ځان شهادت ته ورکه. خو ملګرو چې کوم یو اعتماد و، یو د بل په مخ کې ځان شهادت ته مرکاو، ځان زخم ته مرکاو، ځان اسارت ته مرکاو. نو لله الحمد هغه وخت کې د اعتماد فضا حاکمه وه او اوس هم لله الحمد د اعتماد فضا حاکمه ده او ډېر اعتماد و اوس هم شته. مولوي صاحب محترمه، د باور یادونه وسوه، تا خبرې ورباندې وکړې چې مجاهدینو یو پر بل ډېر باور درلود. ته یې داسې د باور یو کیسې سره مخ شوی یو کیسه راته کولی شې چې هلته تاسو په یو ملګري باور کړی یا ملګري په تاسو باور کړی؟ لله الحمد د ملګرو تر مابین دومره اعتماد او باور و. یو وخت کې چې زه د ځاځي اریوب د ولسوالۍ نظامي مسؤل وم، هغه وخت کې د خوارجو فتنهګرې ډلې یا په اصطلاح چې اوس داعش ورته وایي، د جلال آباد ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ کې ظهور کړی و. د امارت پرېکړه وه چې دغه نور باید وځپل سي او له مابینه ولاړ سي. مختلفو ولایتونه تشکیلات تلل، نو هغه تشکیل کې تقریبا 145 تر 1.5 پورې مجاهدین د ما په مسؤلیت کې و، د پکتیا ولایت په نمایندګي. کله چې هلته موږ ولاړو، د موږ په دې ملګرو کې د شهید مولوي صاحب نعمان په نامه یو دلګی مشر و، د ځاځي اریوب ولسوالۍ چې کم وخت هلته تېر کړی و. نو چونکې دښمن په تغییر سره تکتیکونه هم تغییر کوي. دښمن د موږ هغه وخت کې داعش و، داعش مختلف تکتیکونه کارول، ډېر به داسې کول چې پرسونل یا په اصطلاح سیمین ورته وایو، د دې نه به یې کار اخیسته. نو اکثریت د وخت کې چې کله سړی جهاد ته ځي، مسؤل باید مخکې روان وي او بیرته د جهاد نه په راګرځېدا کې باید مسؤل وروسته په دې مجاهدینو پسې راسي. نو موږ کوشش کوو چې د مجاهدینو نه مخته ولاړ سو. دغه نعمان مولوي صاحب چې اوس شهید شوی، الله پاک د شهادت قبول کړي، هغه ما ته راته ویلې چې ته به ډېر مخته نه ځې، ځکه دښمن دلته ماینونه ایښي دي، خدای نخواسته تا په شهادت ونه رسوي، زه مخته ځمه. بیا ما ورته ویلې نو څنګه کېدای شي، خو ته مجاهد یې، بیا ته په شهادت باندې رسېږي. نو ده ویلې خیر ده، پروا نه لري، د موږ دپاره دومره مشکله نه ده که په شهادت ورسېږو. چې تاسې په شهادت باندې ونه رسېږئ، ځکه دا دومره ډېر مجاهدین بې سرنوشته کېږي. نو دغه ډېرې داسې واقعې وي، خو دغه یوه یې د ما په یاد باندې داسې ځان شهادت ته ورکاوه، د دې په خاطر باندې چې موږ بچ کړي. نعمان مولوي صاحب هغلته شهید څه که بیا بل ځای؟ نعمان مولوي صاحب الله پاک د شهادت قبول کړي، هغه ما هغلته د داعش له طرفه
چې کوم ځمکني ماینونه جای په جای سوي وو په هغو باندې په شهادت ورسېد. دا داعش مسلې ته به لږ ورسې مولوي صاحب که تاسو خوښوي تاسو ته چې کله امر وشي چې باید هلته لاړ سي او هماغلته جهاد وکړي او د هغوی په وړاندې وجنګېږئ څومره وخت هماغلته په ننګرهار کې پاتې سوي او بالاخره ستاسو دغه ملګري وتوانېدل چې همالته داعش له منځه یوسي که بیا هغه نور ملګري درغلو؟ چونکې داعش د ډېر وخت لپاره هلته دوام وکړو، تقریبا 4 کاله 5 کاله یې وتلي وو. موږ هغه وخت کې ورغلو چې نور داعش ختم سو. شخصا زه او را سره ملګري تقریبا په یو تشکیل کې تر 3.5 میاشتو پورې هلته پاته سو. نو هغه کې چې ماته څومره یاد دي، موږ چې کله هلته ولاړو د خوږیاڼو ولسوالۍ ته ولاړو، د خوږیاڼو د ولسوالۍ نه بیا خو مختلف نومان دي، هغه موضوع چې درازه نسی، بیا پچیراګام ته ولاړو، د پچیراګام نه بیا پسې ولاړو هزارنو ته، هلته یو جای داسې ورته ویل کېږي. نور دی هغه وخت کې ډېر محدود سوي وو، تقریبا ډېر کم جای چې د اوغس په نامه باندې یادېده هغه د دې په لاس کې پاته وو. نو بیا موږ را بدل سو، نور تشکیلونه د مجاهدینو رالو، خو په همدغه کال باندې تقریبا وځپل سو او د موږ را سره ملګري تقریبا 3.5 میاشتې په یو تشکیل کې تېرې کړې. هلته د بیا ملګري شهیدان سو که ژوندي راغلی ټول؟ د موږ د تشکیل ملګري ډېر په کم تعداد باندې شهیدان سو، د دې په خاطر باندې چې مجاهدین الحمدلله هغه هلته ډېر په قوت کې وو. کوشش د دې کاوه چې دښمن تخریب کړي او دښمن په هغه وخت کې ډېر په کمزوري حالت کې وو. داسې تقریبا 2-3 کسان پورې به د موږ ملګري شهیدان سوي. مولوي صاحب را بس دې مسلې ته چې کله تاسو هغلته وئ یا په ټوله کې په جهادي ډګر کې وئ، کله چې په سخته حالت کې راتلئ لکه همدغلته مثل خوارجو سره جګړه کولای، هم په زنخان کې په محاصرې کې، البته په چاپه در باندې ولوېدی، هم په پکتیا کې همدغسې جګړو کې مخ سویه. کورنۍ کې څوک ډېر درته یادېده؟ یعنې کله کله داسې فکر وکړي چې که احیانا زه شهید کېږم بیا پلانکی یې څنګه کوي، داسې له زړه ووایاست؟ نو طبعا تر یو څه وخته پورې خو د موږ قبلهګاه صاحب او والده شریفه ژوندي ول. دغه حالت کې چې موږ کله د دښمن سره مخامخ کېده یا یوه چاپه کې ګیرېده، کله د خوارجو د جنگ سره یا د دښمن سره مخامخ کېده، ډېر وخت کې به موږ ته پلار یادېده، خو ډېره به موږ ته خپله مورکۍ یادېده. کله کله هغه وخت درته یادېږي که نه؟ ولله الحمد هغه حالت خو د موږ له ذهنه بیخي وځي نه، که د چا د ذهن نه وځي نو هغو سره به والله اعلم څه مفکوره وي. هغه حالت یادول یو خو د خلقو احسان سړي ته ورپه یادوي، دوم قدم کې هغه حالت چې سړی د ځان سره یادوي په دې اوسني امنیت او اوسني حالت باندې سړی شکر گزاره کوي. نو د ټول وخت دپاره هغه د موږ په ذهن کې وي، که احیانا د موږ له ذهن نه ووځي بیا هم لله الحمد چې کوم ملګري مجاهدین سره کینی یو نه یوې یادوي او هغه الحمدلله په ذهن کې سته. مولوي صاحب بالاخره له 100 کلنې مبارزې وروسته اسلامي نظام راغی. اوس د دې نظام د ساتلو لپاره لکه څومره چې قرباني مو د راتللو لپاره ورکړه، د ساتلو لپاره د عمره قرباني ته چمتو یاست او څومره دې ته تیار یاست د دې نظام به ساتنه هم کوئ؟ د نظام په راتګ کې الحمدلله د افغانستان هر وګړي، د افغانستان هر یو شخص ونډه اخیستې، خو د خپل وس او توان مطابق یو چا مالی جهاد کړی ده، یو چا ځاني جهاد کړی، بعضې خلقو مالی جهاد هم کړی او ځاني جهاد هم کړی. موږ کما په سابق خپل وعدې ته ژمن یو. هغه وخت کې چې څومره زحمت او تکلیف و د اوس فل حالت دپاره د هغه په 100 کې 10% هغه تکلیف و زحمت نسته. نو هغه وخت کې چې هغه 100 کې 90% تکلیف موږ په خپله غاړه اخیسته. نو اوس د فل حالت دپاره په 100 کې 100 د دې اسلامي نظام د برپا کولو په خاطر باندې بیا هم قرباني ته چمتو یو او بیا هم قرباني ورکوو. وروستی پیغام مجاهدینو ته څه دا هغه څوک چې د اسلامي امارت مخالفت کوي، هغه په سیاسي لحاظ وي که په نظامي لحاظ وي، په ډېره کمه اندازه البته، او دغه رنګ که فکرا له امارت سره مخالف وي، دې خلکو ته مو وروستی پیغام څه ده؟ وروستی پیغام خو موږ که هر څومره ووایو نو موږ به په یو جانب کې واقع بلل کېږو. د موږ کوم سیاسي مخالفین چې دي
یا مقاومت په نامه یا داعش په نامه یا بعضې په تفکر او اندېشته کې د موږ سره مشکل لري، هغو ته د اطمینان په خاطر باندې موږ وایو چې دا دومره غټه اجتماع د علماو او دا دومره عام ولس او دومره مجاهدین سره له دغومره قربانۍ ورکولو دا به انشاءالله د دوی د حقیقت دلیل وي، دوی د خپل مخالفت نه لاس واخلي. چونکې دغه آپ وسیوه د امیر المؤمنین حفظه الله هغه هم محدود آپ وه، یعنی داسې آپ وه چې د بل وارې دپاره به تاسې مخالفت نه کوئ. که د بل وارې دپاره تاسې مخالفت وکئ نو هغه آپ هم بیا د دې خلکو دپاره نشته. نو دی چې کوم خلق دی، که داعش کوم تفکر و اندېښه لري، که جبهه مقاومت لري، که نور سیاسي مخالفین لري، دغه اندېښه او تفکر پردی ده، د دغه نه د لاس واخلي، را دې چې اسلامي امارت کې د خدمت وکړي، د اسلامي امارت سره د یو ځای شي. که اسلامي امارت سره کار نه کوي، خپل د راسي خپل ملک د خپل هیواد ده په آرامه دی، خلکو ته تکلیف نه جوړي او دلته د موږ سره وخت تیر کړي. ډېر مننه مولوي صاحب دا چې راغلی او زموږ خپرونه کې مو راسره ګډون وکړو، خوشحاله اوسېږئ. تاسو نه مننه، الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي. چونکې د موږ دغه مرکه اولنۍ ده، مطبوعاتو سره موږ ډېرې خبرې نه دي کړې، نو تاسې نه ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو. او غوښتنه هم دا ده د تاسې نه چې کوشش وکړئ د مجاهدینو چې کومې نظریې دي یا مجاهدینو چې کوم سابقه جهادونه کړي دي هغه د ولس سره د دې خلکو سره شریک کړئ، تر څو پورې په هغه حقیقت او واقعیت باندې دا خلک پوه سي. الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي، خیر وسي. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. درنو اورېدونکو د نن شل کلن مزل خپرونه همدومره وه چې د زنخان ولسوالۍ له یو تکړه مجاهد مولوي صاحب محمد طه فاروق سره مو وکړه. نو انشاءالله نورې خپرونې به هم په راتلونکي درته خپرېږي. د دې خپرونې تکرار سبا د جمعې شپه 8 بجې او بیا ځل تکرار یې د دوشنبې سهار 8 بجې له غزني ملي راډیو څخه اورېدلی سي. وړاندې ښه وخت ولرئ. الله پامان. عشق له دنیا نه بې پروا به و، عشق له دنیا